السلام علیکم دوستانو، د انګلیسي زده کړې پروګرام ته هرکلی وایم. په دې هیله امید چې راته روغ او جوړ به وئ او تېر شوي ویډیوګانې به تاسو کتلې وي او مفیده به درته تمامې شوي وي. خوږو ملګرو، نن یو ځل بیا راځو، په نوي درس باندې پیل کوو او د تېر په څېر لپاره یو څه مهمې جملې راوړې دي، خو د نن ورځې جملې چې دي هغه به د کار په اړه وي، د روزانه کار په اړه، یعنې هغه کاروباري جملې چې د ورځې په کاروبار کې استعمالیږي. خوږو دوستانو، په درس باندې پیل کوو، خو تاسو دومره کار وکړئ چې د یولی ټیچر یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ که سبسکرایب کړی مو نه وي، تر څو تاسو زموږ له درس څخه محروم نه شئ. کله چې موږ درس پورته کوو له هغه څخه تاسو محروم نه شئ. درس شروع کوو. لومړی مهمه جمله: I can't work tonight. I can't work tonight. زه نشم کولی چې نن شپې ته کار وکړم. I can't work tonight. زه نشم کولی چې نن شپې ته کار وکړم. خوږو لیدونکو، دغه ځای کې ما can't استعمال کړی دی. نو can't چې دی دغه د cannot لنډ حالت دی. د cannot لنډ حالت دی. که نه تاسو دلته کولی شئ چې cannot هم استعمال کړئ. I cannot work tonight. زه نشم کولی چې نن شپې ته کار وکړم. دواړه تاسو ویلی شئ. او د دې جملې په مرسته تاسو کولی شئ چې نوره جملې هم جوړې کړئ، لکه I cannot go to school tonight یا I cannot go to school today. زه نن نشم کولی چې ښوونځي ته لاړ شم. I cannot go with you today. زه نن نشم کولی چې ستا سره لاړ شم. ما دلته پاس tonight لیکلی دي، تاسو کولی شئ چې today هم استعمال کړئ. هر وخت چې تاسو خوښ وي هغه استعمالولی شئ. خو دومره کار کوئ چې د وخت کومه اصطلاح چې ده په انګلیسي ژبه کې ورته time expression وایي. today, tonight, tomorrow. دا فقط تاسو د جملې اخر ته وړئ. په اکثره جملو کې دغه د جملې په اخر کې راځي. نور به همغه جمله په همدغه شغل لیکئ او لولئ. Can you help me today? Can you help me today? آیا نن ته کولی شئ چې زما سره کومک وکړې؟ Can you help me today? آیا ته نن کولی شئ چې زما سره کومک وکړې؟ نو تاسو کولی شئ چې په یو چا باندې امر هم وکړئ، لکه دا خو درخواست شه که نه. Can you help me today؟ آیا کولی شئ زما سره کومک وکړئ؟ تاسو کولی شئ دلته په یو چا باندې امر هم وکړئ چې زما سره کومک وکړه. څه ډول هغه؟ Please help me. Please help me. زما سره کومک وکړه. دوستانو، راځو بلې مهمې جملې ته. I'm very busy recently. I'm very busy recently. I'm very busy recently. زه په دې وروستیو کې ډېر مصروف یم. I'm very busy recently. او بله جمله: I'm in the work now. Please call later. I'm in the work now. Please call later. زه اوس په کار باندې لګیا یم یا زه اوس په کار کې یم. مهرباني وکړه وروسته زنګ وکړه. I'm in the work now. Please call later. وروسته زنګ وکړه. زه اوس په کار باندې لګیا یم یا په کار کې یم. دوستان، یوه نیمه جمله به اوږده وي، خو خیر دی، هغه مهمه جمله وي، نو تاسو یې درسره زده کوئ. کوشش کوئ چې هره جمله تاسو زده کړئ. خیر که یو څه نازویده هم اوږده هم وي. تاسو د دغه جملې په مرسته کولی شئ چې نوره جملې هم پیدا کړئ ورڅخه. دوستانو، دلته تاسو داسې هم کولی شئ چې ووایئ چې I'm in the work now. Please call me at 9 o'clock. زه اوس په کار باندې لګیا یم، مهرباني وکړه په 9 بجو زنګ وکړه. وخت هم پکې ښودلی شئ دلته، لکه ما چې درته وښود، او نو تاسو ورباندې تمرین وکړئ. بله جمله: I have to go to work today. I have to go to work today. زه باید نن خپل کار ته لاړ شم. I have to go to work today. زه باید کار ته لاړ شم. تاسو کولی شئ چې د ورک په ځای تاسو نور لغتونه هم ورواچوئ، لکه I have to go to shop today. زه باید نن خپل دکان ته لاړ شم. I have to go to city today. زه باید نن ښار ته لاړ شم. داسې تاسو کولی شئ چې نوره جملې ورباندې جوړې کړئ. بله مهمه جمله: I will help you today. I will help you today. زه به نن ستا سره کومک وکړم. I will help you today.
زه به نن ستا سره کومک وکړم. دوستانو دلته د ویل ویل بار بار تکراریږي او ما درته څو ځله دا خبره کړې هم ده، خو خیر بیا به درته تکرار کړمه. کوم ځای کې او په کومه جمله کې چې ویل راغلی وي نو هغه جمله د فیوچر ټینس یعنې د راتلونکي زمانې معنا ورکوي. لکه څه ډول چې موږ او تاسو په پښتو کې با استعمالوو، نو همدغه څنګه په انګلیسي ژبه کې ویل استعمالیږي، د با معنا ورکوي. نو دوستانو جملې به وایو او کوم ځای کې چې مهم ګرامر پکې راځي په هغې باندې به لږ لږ غږیږو او د یوې جملې څخه به نوره جملې هم راوباسو. دا به انشاءالله زموږ او ستاسو د درس هغه مهمې نکتې وي او تاسو هم کوشش کوئ چې هغه جملې چې موږ یې در وړاندې کوو له هغه څخه تاسو نوره جملې راوباسئ د هغه په مرسته او هغه د یوې سټرکچر او د یو فارمول په شکل استعمال کړئ. دوستانو نن درس په همدغه ځای باندې بس کوو، ویډیو راڅخه اوږدیږي. تر بیا د الله په امان.